په دې څلورو کارونو سره د یو خاوند د خپلې ښځې نه زړه تورېږي او خپلې ښځې سره یې رشته د تل لپاره ختمېدلی هم شي. هره ښځه چې دا څلور کارونه په یاد وساتي او دا کارونه دې هېڅکله هم نه کوي په خپل ژوند کې، که دا کارونه وي نو د خپل ژوند نه دې وباسي. ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل کې نوي ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته همدغسې ښکلي معلومات او تازه ویډیوګانې، تازه خبرونه د دې چینل نه شریک کړو. قدرمنو، لومړی هغه کار چې په هغه کار سره خاوند ناراضه کېږي، د خپلې ښځې نه زړه تورېږي، هغه دا دی چې خاوند خپلې ښځې ته کومه خبره وکړي هغه ښځه خبره نه مني. یعنې ښځه خپل خاوند نه بغیر تپوسه چېرته ځي او د خاوند یې رضا نه وي، خاوند ورته ویلي هم وي چې بازار ته یا خپلو خپلوانو کره زما د اجازت نه بغیر مه ځه، خو ښځه بیا هم ځي او دا سلسله چې کله جاري وساتل شي او اخره کې په دې باندې کله خاوند خبر شي نو د خاوند یې ته زړه تورېږي او دا سلسله د دې ځای نه شروع کېږي چې بیا پکې دویم دا هم راځي چې ښځه په نسه خبره باندې خپل خاوند سره لانجه کوي. یعنې خاوند چې ورته کومه خبره وکړي هغه خبره نه مني او هغه ورسره الټه لانجه کوي او د خاوند سره چې دی په وړه وړه خبره باندې هغه ته ټینشن ورکوي. نو په دې سره نور هم د دوی په منځ کې دا نفرتونه ډېر زیاتېږي. دریم خبره دا چې د خپل خاوند نه بې ځایه ډیمانډونه کول، یعنې د خاوند یې دومره وس نه رسي او دا ترې بار بار هغه ډیمانډونه کوي چې د هغه په وس باندې پوره نه وي، نو هغه مجبوره وي چې یا ورته قرض وکړي او چې قرض وکړي بیا په هغه باندې مسایل نور هم دومره زیات شي چې بیا هغه د کنټرول کولو توان نه لري. نو په دې باندې هم خاوند د خپل ځان نه بیا زړه خوري چې د ښځې ولې ما سره داسې څه وکړل او په دې سره هم نفرت زیاتېدلی شي. او څلورم دا چې یو خاوند خپلې ښځې سره ښه ډېره مینه کوي خو ښځه په خپل خاوند باندې بغیر د څه ثبوت نه شکونه کوي چې یعنې دا یا پردو جنکو سره یارانې کوي یا د کوم حرکات چې دی هغه ټیک نه دی او داسې مختلف قسم شکونه کوي. نو په دې سره هم د خاوند زړه نور هم خفه کېږي او خاوند هم په زړه کې دا خبرې راولي چې دا ښځه خو په ما هسې هم شکونه کوي، نو راځه اوس دا کار شروع کړه. نو خاوند بېلارې کېږي، هم ورسره یې ښځې نه زړه کې نفرت هم پیدا کېږي. نو ښځو ته پکار دي چې د دې کارونو نه ځانونه وساتي او خپل ژوند او د خپلو بچو د خپلې کورنۍ ژوند ښکلی کړي.